السلام علیکم ګرانو مینوالو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به دوستانو نوی ویډیو کې درته هر کلی وایم. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د بونیر سره تعلق لرونکی یو ظالم خاوند راپاڅېد او خپله ناوې ښځه یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ویل کېږي چې څو ورځې مخکې د هلک واده کړی او دا جینۍ په میینتوب کړې وه چې د هغې نه بعد یې اوس قتل کړه. دوستانو دا یې ولې قتل کړه او د دې مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم او د خاوند خبرې تاسو په خپله په دې ویډیو کې اورئ چې آیا خاوند یې د خپلې ښځې بارې کې. دوستانو زموږ سره ویډیو پوره په پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته به اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د بونیر سره تعلق لرونکی یو ظالم خاوند راپاڅېدل او خپله ناوې ښځه یې قتل کړه. او دوستانو چې دنه کله چا تپوس وکړو چې دومره ظلم او زیاتی دې ولې نو دا خبره کوله چې دې جینۍ زما په کور کې وخت نه تېرولو او زما د مور او د خویندو سره به یې جګړې کولې. چې کله به ما ورته وویل چې ته د دو سره جګړې ولې کوې نو هغې وویل چې زه د دو سره اوسېدل نه غواړم بلکې زه ځان ته یو ځای اوسېدل غواړم ځکه چې زه د تا ښځه یم نو زه د تا سره اوسېدل غواړم او په بیل کور کې. او د دې په وجه باندې ما دا نه بیلوله د مور او د پلار نه خو د دې ډېر زیات زه تنګ کم چې د دې په وجه باندې ما تماچه راوغسته او دا مې کړه. دوستانو که موږ سوچ وکړو ډېر په وړې غوندې خبرې باندې د دومره ظلم او زیاتی وکړو چې خپل ناوې ښځه چې کومه یې په میینتوب کړې وه هغه یې قتل کړه. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. شکریه.